بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب حامدا ومصليا. محترمینو، یو محترم رور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو چا په امام صاحب پسې لمونځ کوي، امام صاحب په قرات سره شروع وکړه، الحمدلله شروع کړل یا یو بل صورت یې شروع کړي، نو زما پوښتنه دا ده چې د امام در شا قرات ویل څه حکم لري؟ جواز لري او که نه لري؟ که چیرې یو چا ووایي نو لمونځ یې مکروه کیږي او که نه مکروه کیږي؟ دلته بعضې کسان شته چې موږ ته وایي چې تاسو د امام شاته قرات وایاست. د دې محترم ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زموږ علماء کرامو لیکلي دي او فرمایلي دي، همدارنګه د قرآن مجید آیاتونه هم شته پر دې باندې. رب العالمین په قرآن مجید کې فرمایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون. کافران او مشرکینو به دا عادت و چې کله به قرآن مجید ویل کېدی، دوی به دا حکم کوي چې تاسو شور کوئ، نارې وي، چغې وي، تر څو چې خلق دا قرآن مجید نه واوري. نو رب العالمین موږ ته حکم کړی دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن مجید ویل کیږي، امام صاحب په لمانځه کې وایي یا عام تلاوت کیږي، په دغه وخت کې تاسو خاموش شئ، شور مه کوئ. په دې خاطر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مذهب او مسلک دا دی او دا فرمایلی دي چې کله امام صاحب قرآن مجید وایي مقتدیان باید خاموش شي. همدارنګه محترمینو، د مسلم شریف روایت دی، اول جلد 104 صفحه، راوی د حدیث ابي موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی. د مبارک فرمایي چې موږ ته نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم راوښودل، دا راوښودل چې کله تاسو لمانځه ته ودرېږئ او په تاسو کې یو امامت کوي، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا، چې کله امام قرات شروع کی نو تاسو پټه خوله سئ، قرات مه وایاست، د امام صاحب قرات اورئ. همدارنګه د نسائی روایت دی، اول جلد 142 صفحه، راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. د مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسو د یو چا در شا امامت کوئ، یو څوک ستاسو امام سي، نو کله چې امام الله اکبر وایي نو تاسو هم الله اکبر سره وایاست. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، کله چې امام په قرات سره شروع وکړي نو بیا تاسو پټه خوله کښېنئ. همدارنګه شامی اول جلد 545 صفحه، همدارنګه بدایع الصنایع اول جلد 294 صفحه کې لیکلي دي فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا، که چیرې یو چا په لمانځه کې قرات ووایي د امام په شا پسې، دا لمونځ مکروه تحریمي دی. وهو مروى عن عدة من الصحابه، دا خبره مروي ده، روایت شوې ده د ډېرو بې شمېره صحابو څخه.
واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. کله چې قرآن ویل کېږي نو تاسو خاموشه سئ، هغه ته غوږ کښېږدئ، واورئ، استماع وکړئ. لہذا محترمینو، که چیرې یو څوک په امام پسې ولاړ وي نو د امام قرأت د مقتدي دپاره کافي دی. که چیرې مقتدي د امام پسې شاپخوا ولاړ وي د هم قرأت شروع کړي نو د دغه سړي لمونځ دا مکروه کېږي، مکروه تحریمي دی. که څه هم بعضې کسان دا خبرې کوي، پر بعضو انسانانو باندې دا ردونه کوي چې دا خبره خو په قرآن او په حدیث سره نه ده ثابته. محترمینو، دا هسې د شیطان پر لار روان دي. خلک د ښې لارې څخه چپ کوي. په دې کې د دوی اغراض او مقصد دا دی چې په امت مسلمه کې انتشار راولي. مؤمن مسلمان باید د هغه خبرو ته نه وګوري. والله تعالی